د طالبانو ترمنځ بیا څنګه اختلافات تازه شول؟ څنګه په زیاتېدو دي؟ خوست کې داسې څه وشول چې ټول یې حیران کړل او له پخوانیو سرتیرو سره څنګه ظلم وشو؟ دا ډېر نور مهم خبرونه مې درته په همدې ویډیو کې راوړي دي، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. یو شمیر باوري سرچینې وایي چې د پاکستان سرسختي ملاتړي حقاني شبکې او کندهاري طالبانو په مشرۍ د کویټي شورا ترمنځ اختلافات په زیاتېدو دي. د معلوماتو له مخې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافات د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نړیوالو سره د تعامل پر سر رامنځته شوي دي. خدای خبر چې څه به کیږي په راتلونکي کې. خوست د خوست د ننګیالي ولس د نن ورځې دغه دروند او کامیاب لاریون د ټول افغان ملت ته مبارک وي. د ننني طوفاني لاریون پریکړه لیک په دې ډول وړاندې شو. تاسو پوهیږئ چې افغانان له نږدې نیمې پیړۍ را په دې خوا په یو هر اړخیزه ناورین کې راګیر پاتې دي او د پردیو د ګټو جنګ او اراده پرې تپل شوي. په هیواد کې د نوي تحول پر راتګ سره یو ځل بیا هم افغانان په کور دننه او بهر له سختو کړاوونو سره مخ شوي چې دغه کړاوونه د دې پر ځای چې مخې ونیول شي په لوی لاس د بهرنیو او داخلي کړیو لخوا تحریکېږي. موږ له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د بحران نه د ایستو په برخه کې ورسره بشري همکارۍ وکړي. موږ تر هر څه لومړی له ایران او پاکستان غواړو چې د افغان مهاجرینو ځورول ژر تر ژره ودروي او د بشري مرستو په برخه کې همکارۍ وکړي. له داخلي کړیو غواړو چې نور په سلیقوي اختلاقانو د افغانانو د وژنې او ځورونې فرصت برابر نه کړي. هر څومره ژر چې کیږي د ملي یووالي په موخه ټولو هیوادوالو ته د منلو وړ ګامونه واخلي تر څو له هیواده د هیوادوالو د وتلو بهیر بند شي. له سرپرست حکومت غواړو چې د هیواد په هوایي حریم ګرځېدونکي بې پیلوټ الوتکو په اړه وضاحت ورکړي چې د چا دي، له کوم ځای پورته کیږي، تر څو د افغانانو تشویش رفع شي. د سرپرست حکومت غواړو چې په کور دننه د خلکو د ذهني ثبات او اقتصادي حالت د سمون لپاره ګټور ګامونه واخلي تر څو له هیواده وتونکي ځوانان په کور دننه له خپل راتلونکي ډاډمن شي او د هیواد رغونې فکر یې پیاوړی شي. افغانان زنده باد، پاڅون، مبارزه، مزاحمت زنده باد، یو تن یو افغان، یو ایمان یو افغان. پخوانی سرتیري د افغانستان پخوانی زړور سرتیري په زوره خالي سلا شول. دغه سرتیري په ژړا ژړا خپلو امیرانو ته ویل چې نه غواړي پاکستاني اشغالګرو ته تسلیم شي. له پخوانیو سرتیرو سره د اشرف غني، محب او فضلي په ګډون نورو سیاسي مشرانو او پخوانیو اشرارو داسې جفا وکړه چې هیڅ افغان به هیره نه کړي. له سرتیرو څخه په جبر او زور سلا اخیستل شوی. ورته ویل شوي دي چې باید پاکستاني اشغالګرو ته تسلیم شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغې توطیې لوبغاړي زلمی خلیلزاده او د کرزي بانډ هم وو. د افغانستان پخواني سرتیري نن بیا د انسجام په حال کې دي او غواړي افغانستان د پاکستاني اشغالګرو له شتون څخه پاک کړي. نن زموږ هیواد په بشپړه توګه د پاکستان لخوا اشغال شوی. هر افغان مکلف دی چې د خپل ناموس او هویت ساتلو لپاره هر ډول مبارزې ته چمتو شي. افغانستان، کابل، ملي نواز شریف ورور. د نواز شریف ورور شهباز شریف د پاکستان صدر اعظم شو. هغه پارلمان کې د عمران خان کاندید شاه محمود قریشي ته ماته ورکړه. شهباز شریف مو د وړاندې ویلي افغانستان کې باید تر هغې وینه بهېدنه بنده نشي تر څو چې هندیانو کشمیر پاکستان ته نه وي سپارلی. له تاسو ټولو ډېره مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه زنګوله هم روښانه کړئ تر څو زموږ له ویډیوګانو څخه زر خبر شئ. تر بیا بلې ویډیو چې راګرځم تاسو ته ښه وخت او خدای په امان الله مو مل شه.